ولی محمد نوري چې د ځغاستې د لوبې یو افغان لوبغاړی دی دا خپله دواړه سترګې د لاسه ورکړي دي خو اوس هم ورزش کوي او د ځغاستې لوبه ترسره کوي دا چې په نابینا سترګو باندې څه ډول دغه لوبه ترسره کوي په ټوله کې د ژوند او د لوبو اصلي کیسه څه ده په همدې اړه مو درته دغه مطلب چمتو کړی دی په ګډه یې ګورو دوستانو زه د دغه سترې بریا د دغه امتیاز ما ته تر ټولو افغانانو ته جدي وایم خلک یاد وکړه ولی محمد چې پوره نوم یې ولی محمد نوري دی وایي دوه سترګې مې له لاسه ورکړې خو سلګونه زړونه مې لاسته راوړل دا نابینا لوبغاړی د خپل ژوند ډېره دردونکې کیسه لري نوموړي که خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړي خو همت یې نه دی بایللی ولی محمد په 1988 کال کې د افغانستان کابل ولایت اړونده باګرامۍ ولسوالیو کې په حسین خیلو کلي کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې نوري وایي د خپلې کورنۍ په ځانګړې توګه مور او پلار د ملاتړ او هڅونو له برکته مې په خپل پلرني ټاټوبي کې ښوونځی پیل کړ او په 2007 کال کې وتوانېدم چې د باګرامیو د عبدالشکور رشاد له علي لیسې څخه فارغ شم نوري د خپلو درسونو ترڅنګ د بوکس او ځغاستې په برخه کې هم د پام وړ مهارتونه لرل د بوکس په برخه کې د خپلې وړتیا له مخې په خپله پلرنۍ سیمه کې د بوکس کلب سره ټیم هم ټاکل شوی و له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته که څه هم ډېر یې غوښتل چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي مګر خپلې کورنۍ ته له اقتصادي پلوه د لاس ورکولو په نیت د دندې موندلو هڅې پیل کړې د نوري لپاره توره ورځ د 2009 کال د سپټمبر په 12مه د هلمند مساقله ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښخ شوي ماین خبر راورسېد له افغان ځواکونو سره یو ځای سیمې ته ورسېدو د ماین شنډولو په موخه افغان ملي پولیس او اردو ځواکونو کې ښخ شوي ماین ته تر ټولو نږدې واټن کې دی ولاړ و نوري وایي په دې وخت کې د یوې درنې چاودنې له غږ سره زما په سترګو توره شپه شوه هو دا شپه ډېره اوږده شوه دا شپه دومره اوږده شوه چې لا تروسه هم پر ما سحر نه شو نوري وایي دا چې افغانستان کې زما درملنه ستونزمنه وه نو زه د علاج لپاره هیواد نه بهر ولېږدول شوم نوري وایي د درملنې وروسته مې وغوښتل چې ورزش ته راشم دا چې ما له ورکوټي والې د بوکس او ځغاستې لوبې سره علاقه لرله یو ځل بیا د ځغاستې لوبې ته راغلم خو دا ځل مې ما سره دواړه سترګې نه وې د لنډ تمرین وروسته د لومړي ځل لپاره لندن ته د ځغاستې لوبې لپاره لاړو نوري وایي په ټوله کې مې تر دې دمه 5 نړیوالې لوبې کړي چې لومړۍ سیالۍ د ماراتان په نوم وه په دغه سیالۍ کې د بېلابېلو هیوادونو 440,000 کسانو ګډون کړی یا د سیالۍ 43 کیلومتره نه ودرېدونکې لوبه وه چې نوموړي په خپل عمر کسانو کې لومړی مقام خپل کړ او په ټوله کې دغه سیالیو کې 10 غوره لوبغاړو کې هم راغی دغه سیالۍ د 2019 کال د اپریل په 28مه نیټه ترسره شوې وه دویمه سیالۍ بیا یوازې د برطانیا په سطحه ترسره شوه په دې سیالۍ کې ټول 4,000 کسانو ګډون کړی چې ولی محمد نوري پکې بیا هم په خپل عمر کې لومړی او په ټوله کې 4م مقام خپل کړ نوموړي په دواړو سیالیو کې میډالونه ترلاسه کړي دویمه سیالۍ د 2019 کال د مارچ په 24مه نیټه ترسره شوې وه 4م او 5مه سیالۍ بیا په یوه ورځ ترسره شوې چې په دغه سیالیو کې ټول 300 کسانو ګډون کړی په دغه سیالۍ کې د ولی محمد نوري په شمول ټول نابینا لوبغاړو ګډون کړی چې ولی محمد په لومړۍ سیالۍ کې د سرو زرو او په دویمه سیالۍ کې بیا د برنزو میډال بګټه د ولی محمد نوري راتلونکو لوبو په اړه ویل شوي چې ممکن همدا روانه جنوري میاشت کې ترسره شي خو لا تروسه یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده له دې برخوا دوه نورې سیالۍ هم په جرمني هیواد کې لري دغه سیالۍ چې د لومړۍ سیالۍ لا تروسه دقیقه نیټه نه ده معلومه خو دوهمه سیالۍ د جرمني هیواد په برلین ښار کې ترسره کیږي په دې سیالۍ کې به ټول 11,000 کسان ګډون وکړي دا سیالۍ د روان کال په سپټمبر میاشت کې ترسره کیږي